bonk, bonk. wala ka, hadi matilalilan. O Habib Rahmani وشو هذا الرحمن قلنا او د افغانستان ګلونه د کابل جان ګلونه څنګه چلې براګانو اواز درځي کنه میچ مدرنه وګټو ظالمانو داسې مو وشرموئ چې په شرمونو مې وشرمولې ظالمه د خلکو نه کمیسو دي تاسو نه لاندې پرتوکو موږ وباسلو منې به کنه که افغانان چې میچ ګټي پیدا شي ګټي یو خو ګټونه چې بیا ګټو بیا خلک شرمو لکه تاسو كنتې وی کنه یاره راشد خانه څه به درته ووایم میچ به م ګټلی خو داسې به م نه ګټو ظالمانو تاسو خو موږ په شرمونو وشرمولو د 2 روپو دې نه کړو یو الله پسې ګوره من له ګوربز راغی په بیټینګ یې رانه چا خبره سرمنه وباسه بیا پسې بدل حق فاروقي راغی بیا پسې مجیب راغی بیا پسې راشد عطا راغلی او اخیره کې محمد نبي سیټ ته ولاړ ویل چې زه م پکې یم نو هغه م رانه چا خبره سرمنه وباسله که نه خیر جاړې ما پوه شوې مونږ چې کله میچ ګټلو که نه نو هېڅ خبره نه ظالمانو خلکو یې د دغه ټیم میچ وګټلو خو چې مونږ کله میچ ګټو که نه په داسې څه کې ګټو پوه یې چې په هغه ځای کې د خلکو یقین هم نه وي مکمل ورکه هم درته ګډوډ کو منې که نه اوس هر یو ټیم حیران دی چې څوک به مخکې ځي دا به منې که نه د افغانانو چل چې دی که نه د لغمان ګلپیان غوړه دي داسې لغماني چلونه راځي که نه چې تاسو ته باسې چلونه هم نه درځي یو که نه نوین جانه دا خبره خو دې په ځای ده پوه شوې بس وګو ظالمه داسې بال دې راته وکړو چې پوه یم پرې نه شومه چې دا څنګه بال کې او موجي به تا نه ډېر زیات ګیله من یمه کلي ملي به رانه نه کوې پوه شوې جوس بټلره ظالمانو تاسو هم راغلي چې میچ وګټئ که نه خو موږ هم راغلي چې میچ به ګټو تاسو موږ ته په کمه سترګه کتل نو تاسو ته در دې زیات غوسه ومه اخر هم درته چا خبره د شپې ما د خوب نه رالوتي دغه براګیان موږ ته په کمه سترګه ګوري دوی سره به د ګورمه اخر مې درته 3 دانې مې درنه اوچت که پوه شې سیټ ته مې که درنه او غټ غټ سرمنې مې درنه وباسلې پوه شوې او دا بل براګی خو چې دی ځان یې د بس کلنډر جوړ کړی دا خو پکې نه و نن یاره ځکه پکې وې پوه شوې مجیب جانه ولاکې دې رانه میچ ګټلی داسې به مې د منډې درکړې وي چې بس چا خسې منډې به مخکې ورکړ کې خلکو نه وي درکړې او غلی شئ جوش به دغه څه ورته وایي پیلسټو که او که نه د راشد خان دلته یم ځان ته کار ګورې که څنګه یاره راشد خانه پوه شي تاسو نه خو لږ درک وپوه شئ خو د دې نه بعد یې نورو ټیمونو ته ډېر خطر دی پوه شوې ظالمانو میچ یې مه ګټو داسې انداز باندې مه ګټو چې خبره مه خو بل ورلډ کپ ګټلی دومره لږ به م احترام کړی که نه ظالمانو د تېر ورلډ کپ خبره چمپین یې مونږ چمپینس ډي جی براوس هم دې اورېدلی که نه آی ام د چمپین ظالمان هغې وخت کې مونږ چمپین و هغه دومره احترام خو م کړی که نه ظالمانو یاره احترام نشته په اول ورلډ کپ کې ظالمه تاسو موږ نه سرمنه وښکلې وه 400 نه بره ورځ راباندې کړي وه هماغه غوسه مې ته په زړه کې اچولې وه ظالمانو تاسو څه خبره چې افغانان خلکو ته 100 کاله بعد هم چا خبره یو خپله بندن نه پرېږدي دا خو پکې 4 کاله وتې دي ظالمه اوس هم شکر وباسه او که نه ښه ظالمانه بل ورته رانه موږ سرمن وباسه دې ولا تاسو نه سرمن وباسه یاره راشده څه به درته ووایم به پوه شې نو تا به پکې خپله ښه کار کړی و له تا باندې خو 16 رنز کړي په اتې ورلډ کپ کې تا به پکې کړی نو مجیب ته اجازت و بیا نوین ته اجازت و یاره غلی شه مانه کړه کولي چې دی که نه ګول کوي چې کولي ما وګوري ظالمه سیټ ته رانه ځي څه خبرې کولي چې دی که نه کولي چې په دنیا کې د کرکټ کینګ ځان ته وایي هغه مانه ویرېږي نو تاسو خو براګیانې تاسو خو د بیخي احترام نه کوم تاسو خو داسې اوچتومه لکه خلک چې چا خبره معلوم شي ته پوف پوکې ورکړې داسې به مخ ته غورځومه او که نه ښه د خیر سره راتلونکي پلانونه هم څه دي راشد خانه راتلونکي په پلانونه هم دا دي پوه شې چې اول به د خیر سره نیوزیلینډ وهو که الله پاک ته منظور یې پوه شوی خو نه هغې نه بعد مونږ د تره زامنو سره میچ دا خو بیخي نه پرېږدو هغې ته مونږ ډېر زیات غوسه یو که نه خپل خیال هم خو غواړئ پوه شوې او که ډېر مونځونه وکړې محمد رضوان ته مې اواز دی پوه چې په ځان باندې ښه ډېرې چا خبره دمونه دم که پوه شوې او که نه وایي چې دم په دم باندې دم کړم کندې ته به دې سم کړم او ځان به در باندې برابر کړم پوه شوې او که نه دې خدای په امان بیا به خبرې کوو پوه شوې او که نه یو ټیم هم نه پرېږدو ما خو تاسو مخکې مې بنګلادیش چې ځان ته دعا کړې دا نه هم رانه خلاص شو او بل انډیا خو زموږ تر زامن دي که هغې وګټو که مونږ وګټو موږ هېڅ خبره نشته بویل خو پاکستان او نیوزیلینډ چې ووهو د خیر سره په څلورو فورو کې به خیر راځو د الله په فضل سره